بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مو د سیریما د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې د لسم ټولګي فزیک مضمون نوري فزیک اخیرنی لوست دی د نن لوست چې تیر ورځ موږ د لسم ټولګي فزیک مضمون کې د سترګې اړوند عنوان درلودلی، پر سترګه باندې مو بحث وکړي او همدارنګه سترګه مو زده کړله، د سترګې جوړښت مو د فزیک د لحاظه وویلې او د سترګې عیبونه او د هغه تداوی مو د فزیک د لحاظه وویله. کومو موضوعات چې په فزیک کې باید یادونه سوی وای، د کومو موضوعاتو چې په فزیک کې موږ د لسم صنف په فزیک کې موږ لرو او د لسم ټولګي دغه فزیک مضمون کې د هغو څخه یادونه سوی ده، ټوله مو په تیره ویډیو کې کور کړي دي. خو په سترګې کې ډېر نور څه هم شته. د سترګې هغه جوړښت که چیرې موږ راواخلو، په هغه کې ډېر نور شیان شته. د سترګو ډېرې نورې ناروغیانې شته او د هغه تداوي شته چې انشاءالله د هغه لپاره به زه جلا ویډیوګانې درته جوړوم او په هغه کې به ټوله کور کوو. خو دا چې د فزیک د لحاظه څومره باید وویل سي او د لسم ټولګي د فزیک مضمون هغه زده کوونکي باید څومره زده کړي، هغه مو په تیرو ویډیوګانو کې ټوله ویلي دي او په ټولو تیرو ویډیوګانو کې مو زده کړي دي. راځو د لسم ټولګي فزیک مضمون د ننني لوست پر لور باندې چې مایکروسکوپ، ټلیسکوپ او کیمرې تر عنوان لاندې دی، چې دا د لسم ټولګي د نوري فزیک اخیرنی لوست دی. د لسم ټولګي فزیک مضمون څلویشتم لوست. راځو لومړني عنوان ته. لومړنی عنوان مو دی مایکروسکوپ. لومړی مایکروسکوپ زده کوو چې مایکروسکوپ څه ته ویل کیږي او همدارنګه دغه مایکروسکوپ په خپله څه شی دی. که چیرې مایکروسکوپ ته راسو نو داسې ویلی سو چې مایکروسکوپ چې تیر لوستونو کې هم موږ د دې څخه ځینې ځایونه یادونه کړې ده. مایکروسکوپ په خپله هغه آلې ته ویل کیږي چې هغه د کوچنیو شیانو یا هم ذرهبیني شیان، هغه شیان چې په سترګو نه لیدل کیږي، د هغوی د لیدلو لپاره کارول کیږي. دغه مایکرو په خپله په طبي اصطلاح کې کوچني ته ویل کیږي، یعنی هغه شیان چې هغه ډیر زیات کوچني وي او په سترګو باندې نه لیدل کیږي. د هغو شیانو د لیدلو لپاره موږ د مایکروسکوپ څخه استفاده کوو. خو په مایکروسکوپ کې په اصل کې خپله عدسیې کار سوي دي. دا چې عدسیې دلته څنګه کار سوي دي او د عدسیې دلته څه ډول کار کوي، راځو زده کوو یې. لومړی تاسو د مایکروسکوپ دې شکل ته وګورئ. دا د مایکروسکوپ جوړښت دی او همدارنګه په دې کې د عدسیو هغه د عدسیو کارول سوي ځایونه چې چیرې دلته عدسیې کارول سوي، دلته دوه مهم ځایونه موږ عدسیې لرو. یو په دې ځای کې چې دې ته څه ویل کیږي، دې ته ابجکټیو لینز ویل کیږي، او بل په دې ځای کې چې دې ته څه ویل کیږي، دې ته آی لینز یا هم اوکولر لینز ورته ویل کیږي. اوس په دې ځای کې تاسو وګورئ دغه دواړه عدسیو ته لومړنۍ عدسیه چې دې ته موږ آی لینز وایو یا هم دې ته د سترګو عدسیه وایو، صحیح دی، او همدارنګه دویمه عدسیه چې دې ته ابجکټیو لینز یا هم د شی یا هم د جسم عدسیه ورته ویل کیږي. دغه دواړې عدسیې محدب الطرفین شکل لري او سره کم کار کوي. راځو زده کوو. لومړی تاسو وګورئ دا ابجکټ دی. دا چې دی یو ابجکټ، هغه جسم دی چې موږ غواړو هغه څه وکړو، په هغه کې کوچني کوچني ساختمانونه ووینو یا د هغه ساختمانونه چې په سترګو نه لیدل کیږي هغه ووینو. دا هغه ابجکټ دی. لومړی دغه لومړنۍ محدب الطرفین عدسیه یا هم ابجکټیو لینز چې دی، د دې وظیفه دا ده چې دا دغه جسم څه وکړي، د دې جسم موږ ته یو تصویر جوړ کړي. تاسو ګورئ د دې جسم چې جوړ کړی دی دلته موږ ته یو انیشیل ایمیج یا هم یو تصویر راته جوړ کړی دی. دغه تصویر د دویمې عدسیې لپاره څنګه حیثیت لري؟ دغه تصویر چې دی د دوهمې عدسیې لپاره د ابجکټ حیثیت لري. یعنی دغه تصویر چې کله جوړ شوی، دا تصویر د دوهمې عدسیې لپاره چې دی د ابجکټ حیثیت لري. دوامه عدسیه د دغه جسم د دغه کوم تصویر چې دی چې د دې لپاره ما درته ویل چې د جسم حیثیت لري، د دغه جسم یو مجازي تصویر جوړوي. د دې جسم چې جوړوي یو مجازي تصویر جوړي، یعنی د اصل د منکسره وړانګو د تقاطع څخه په لاس نه راځي، بلکې د منکسره وړانګو د امتداد د تقاطع څخه دا سره کیږي په لاس راځي دغه تصویر. چې دغه تصویر یا د فاینل ایمیج کله لاس ته راسي، دا به د انیشیل ایمیج او د ابجکټ څخه ډیر غټ وي. همدارنګه د دې هر نقطه چې د هغه به جلا جلا لیدل کیږي. خو دغه مایکروسکوپ څه لري چې مایکروسکوپ څه ډول مایکروسکوپ دی؟ آیا هغه قوي مایکروسکوپ دی یا هغه کمزوري مایکروسکوپ دی؟ د هغه د لینز هغه د نږدې کولو اندازه څو ایکس ده، څومره اندازه ده؟ په هماغه اندازه سره تصویر څه کوي راته د جسم څخه هغه تصویر راته غټوي. په مایکروسکوپ کې همیشه تصویر چې دی هغه د اصل جسم څخه سره کم وي، لوی وي. دا د په مایکروسکوپ کې د عدسیو هغه څه شو، د عدسیو هغه جوړښت. اوس مایکروسکوپ خو ډیر تشریح کیږي. د مایکروسکوپ هر برخه ځان ته جلا جلا نوم لري، هر برخه ځان ته جلا جلا وظیفه لري.
خو د فزیک د لحاظه موږ پر عدسیو باندې بحث کوو. عدسیه څه ډول کار کوي پر همغه باندې بحث کوو. دا د دې د عدسیو جوړښت او همدارنګه د عدسیو نومونه او د عدسیو کار کول و چې دوی څه ډول کار کوي. راځو د دغه لوست د دوهم عنوان پر لور باندې. دوهم عنوان مو دی کیمرا. کیمرا څه ډول کار کوي، همدارنګه په کیمرا کې د فزیک د لحاظه څه شي استعمال شوي دي راځو زده کوو. دا د کیمرا یو هغه تصویر دی. تاسو ګورئ چې په کیمرا کې څو دانې عدسیې کارول شوي دي، 3 عدسیې. البته دا یو کمپلیکس کیمرا ده. که چیرې موږ ساده سیمپل کیمرا راواخلو په هغه کې فقط د 2 عدسیو څخه استفاده شوي. لومړی دغه عدسیه چې تاسو وینئ دا عدسیه په خپله څه شي ده، یو محدب الطرفین عدسیه ده چې لومړنی تصویر دلته جوړیږي، او دا هم یو څه شي ده، دا مقعر الطرفین عدسیه ده چې د دې څخه لکه څنګه چې هلته دوی کار کوي، همدارنګه دلته هم چې لومړی تصویر دلته جوړیږي او بیا څه شي کیږي، هغه تصویر چې دی په څه ډول سره لکه څنګه چې موږ په سترګو کې ویلي وو چې د کله چې مثلا سترګه څه وسي، سترګه چې مثلا داسې مو ویلي وه چې کله سترګه چې د هغې اکاموډیشن کې تغییر راسي، اکاموډیشن یې خراب سي، نو یا د لرې لیدل یا هم د نږدې لیدلو ناروغیانې رامنځته کیږي. دلته هم دغه تصویر چې مثلا موږ لرې کوو، نږدې کوو یا په څه ډول سره تشکیلیږي، ټوله د دغه 2 عدسیو څخه په استفاده سره دغه کار سرته رسیږي. کله چې تصویر جوړ سي، د تصویر څخه د جوړېدو څخه وروسته دلته که چیرې تاسو یو بل عدسیې ته تاسو پاملرنه وکړئ، دغه 2 عدسیو هغه ځانګړتیا دغه ده چې دوی تصویر موږ ته تشکیلوي. خو د دلته چې کوم میرر یا هم آینه کار سوی ده یا هنداره کار سوی ده، د دې هندارې هغه د دې کار دا دی چې دا موږ ته دغه کوم تصویر چې دی دا څپو کې سره راته سرچپایه کړي، او د هغه څخه وروسته بیا موږ څه شي کوو، د تصویر تشکیلیږي چې په دې کې د ډېرو نورو شیانو هغه استعمال هم سته، لکه مثلا په دې کې سنسر سته، په دې کې مثلا شټر سته، همدارنګه د دې هغه ویوینګ سیستم تاسو وینئ چې لومړی چیرې جوړیږي پر دغه کومه هنداره چې د پردې باندې، او د دې څخه وروسته د انعکاس کوي د دوهمې هندارې ته، د هغې هندارې څخه انعکاس کوي دې ته، او بالاخره تصویر سره کم کیږي. هغه کس چې تصویر اخلي هغه یې سره کم کوي، ویني یا هم هغه د تصویر اخیستلو هغه زاویه ځان ته برابروي. دا چې دې ته لایټ څنګه ورځي او همدارنګه د دې نور هغه جوړښت څه ډول دی او څه ډول کار کوي، هغه د لسم ټولګي فزیک مضمون کې زموږ موضوع نه ده. زموږ په لسم ټولګي فزیک مضمون کې د کیمرې اړوند موضوع دغه ده چې په کیمره کې څه ډول عدسیې کار سوي دي او همدارنګه دغه عدسیه څه ډول کار کوي. دلته یو بله مهمه خبره چې یادونه یې درته وکړم هغه دا ده چې د هرې کیمرې جوړښت فرق لري. تقریبا د هرې کیمرې جوړښت فرق لري، خو د عدسیو کار کول د ټولو دا یو رقم دی. مثلا ځینې کیمرې کې کیدای شي د عدسیو شمېر زیات وي، په ځینو کیمرو کې کیدای شي د عدسیو شمېر کم وي، په ځینو کیمرو کې کیدای شي چې دواړې محدب الطرفین عدسیې کار شي، خو هغه عدسیې جوړښت په کتو سره دوی د عدسیو څخه استفاده کوي. خو مهمه خبره دا ده چې عدسیې په کیمره کې کارول کیږي او دا د عدسیو د استعمال یو ځای دی چې په فزیک زموږ هدف دغه دی چې په دا خبره باندې پوه سو. همدارنګه راځو د نن ورځې درېیمې موضوع ته چې هغه ټیلیسکوپ دی. ټیلیسکوپ به نو تاسو په روژه کې ډېر اورېدلي وي چې مثلا میاشت ولیدل سوله، مثلا اختر دی، یا مثلا د روژې میاشت ولیدل سوله، په دغه تاریخ روژه ده، یا د اختر میاشت ولیدل سوله. دغه میاشت څنګه لیدل کیږي، څنګه د دې دا موږ وینو، یا مثلا ډېر کوچني شیان چې هغه مثلا زموږ څخه ډېر لرې وي هغه موږ څنګه وینو، د چشم په واسطه یې وینو. دغه ټوله د ټیلیسکوپ برکت دی چې موږ هغه شیان چې زموږ څخه ډېر لرې وي د ټیلیسکوپ په واسطه سره موږ کولی سو چې هغه شیان ووینو. خو یو بله خبره دا چې په ټیلیسکوپ کې هم د عدسیو څخه استفاده سوې ده. څنګه استفاده ځینې سوې ده راځو زده کوو. دلته تاسو وګورئ، لومړی هغه جسمونه، تاسو فرض کړئ چې دا یو لرې ځای ته ګورو، هغه جسمونه چې زموږ څخه ډېر لرې وي، هغه جسمونه چې زموږ څخه څه رقم وي ډېر لرې وي، د دې هم هغه جوړښت ده چې د کوچنیو شیانو هغه لیدل دي یا رانږدې کول دي. نو تقریبا جوړښت یې داسې دی لکه د مایکروسکوپ ده چې دی. که چیرې مایکروسکوپ زده کړئ د دې زده کول اسانه دي. مثلا هغه شیان چې زموږ څخه ډېر لرې وي د هغوی لومړنی تصویر چې دی هغه په دغه آبجکټیو لینس کې جوړیږي. کله چې په دې آبجکټیو لینس کې هغه تصویر جوړ سو، د هغه څخه وروسته بیا دا چې کېږي دغه تصویر د دوهم آی پیس یا هم د آی لینس دپاره دا آبجکټ دی. دا څه شی دی؟ آبجکټ دی چې دغه آبجکټ بیا دا خو په اصل کې تصویر دی، خو د دې عدسیې لپاره دا آبجکټ دی. دغه عدسیې وظیفه بیا دا ده
چې د دغه آبجیکټ څخه یا هم د دې لپاره چې آبجیکټ دی د دې څخه دا یو څه شي جوړ کړي، یو فاینل ایمیج، یو مجازي تصویر راوباسي چې په هغه تصویر کې دغه جسم چې دی یعنی د اصل جسم څخه تصویر ډیر لوی وي، موږ ته په واضح شکل سره معلومیږي او موږ کولی سو چې دا چې شی وکړو د هغه په اړه مثلا یو فیصله وکړو یا هم ووایو چې مثلا میاشت ولیدل سوله یا موږ میاشت ووینو یا هم څه وکړو وینو. دا د ټلسکوپ وظیفه ده. البته دا یو ساده ټلسکوپ دی خو په ټلسکوپ کې هم د عدسیو څخه استفاده کیږي او همدارنګه په دې کې د عدسیې څنګه ایږدول کیږي، د دې هغه محراقي فاصله باید څومره وي، همدارنګه د دوی ضخامت باید څومره وي. دغه ټولو ته پام ته په کتو سره ټلسکوپ جوړیږي او همدارنګه د ټلسکوپ رقم ډولونه جوړیږي. دا و د 10م ټولګي فزیک مضمون د نوري فزیک اخرنی لوست. د دې سره زموږ د نوري فزیک موضوع ټوله خلاصه سوله. ان شاء الله په راتلونکو ویډیوګانو کې به د 10م ټولګي فزیک مضمون د برق فزیک را شروع کوو. نو تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.